بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قدرمن دوستانو، هیله یم چې روغ جوړ اوسئ. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته دا در زده کوم څه ډول کولی شو موږ تاسو په فوټوشاپ کې د مختلفو عکسونو بیکګراوند ریموو کړو. د بیکګراوند د ریموو کولو لپاره مختلفې طریقې دي، خو زه به تاسو ته یو دوه درې طریقې در وښایم چې ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو چې د یو تصویر بیکګراوند ریموو کړو او لرې کړو. فرض کړه ما سره یو تصویر ده او زه غواړم د دغې تصویر بیکګراوند لرې کړمه. لومړۍ طریقه خو دا ده چې تاسې راشئ دغه قلف له دې ځای څخه لرې کړئ. زه دلته ډبل کلیک کوم، قلف ما سره لرې کېږي. له دې وروسته دلته راځم پراپرټیز ته او ریموو بیکګراوند باندې کلیک کوم. که چېرته تاسې سره پراپرټیز دلته نه نو تاسې وینډو ته راشئ او دلته په پراپرټیز چیک ورته آن کړئ. چې کله مو آن کړه له دې وروسته ریموو باندې یو کلیک تاسې وکړئ. کله مو چې یو کلیک وکړ لږ ورته صبر وکړو. اوس فوټوشاپ د دغې تصویر بیکګراوند موږ سره څنګه کوي ریموو کوي. ګورئ د دې تصویر بیکګراوند موږ سره څنګه شو ریموو شو. فقط په یو کلیک باندې دا کار موږ وکولی شو چې د یو تصویر بیکګراوند موږ لرې کړه. که بیا چېرته غواړئ چې تاسې کوم بل بیکګراوند دې ته اضافه کړئ، د انټرنیټ څخه مختلف بیکګراوندونه په انټرنیټ کې شته، هغې څخه ډاونلوډ کړئ ورته اضافه کړئ. ما سره اوس کوم بیکګراوند نشته، زه سمپل راځم لیر اخلم. طریقه داسې ده، لیر به واخلئ، له هغې وروسته به بیکګراوند تاسې ورته راوړئ. فرض کړه زه آل بیک سپیس سره فورګراوند کلر ورته ورکوم. زما فورګراوند کلر سور رنګ ده، سور رنګ مې ورته ورکړه. اوس دغه لیر اخلم، له دې عکس څخه لاندې کومه. ګورئ په همدغه سمپل طریقې سره موږ وکولی شو چې د یو تصویر څخه بیکګراوند لرې کړو. دا یوه طریقه ده. زه F12 پریس کوم تر څو زما تصویر بېرته هماغه خپل لومړنی حالت ته راشي. دومه طریقه دوستانو دا ده، تاسې به راشئ سلیکټ او د سلیکټ څخه وروسته به ورته سبجیکټ کوئ. کله مو چې ورته سبجیکټ سلیکټ کړلو بیا به هم تاسې وکړئ فوټوشاپ په خپله موږ سره د دغې عکس سلیکشن ورسره اخلي. ګورئ دوستانو دغه عکس موږ سره څنګه شو سلیکټ شو. کله چې عکس سلیکشن موږ سره واخیستل شو له دې وروسته به تاسې راشئ دلته ماسک باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په ماسک کلیک وکړو ګورئ بیا هم موږ سره څنګه شو د تصویر بیکګراوند لرې شو. بل بیکګراوند اضافه کول غواړئ راځم پلس باندې کلیک کوم، نیو لیر اخلم. دا ځل دې ته فورګراوند کلر باندې کلیک کوم، یو بل رنګ ورته انتخابوم، اوکې کوم. اوس آلټ بیک سپیس وهم، ګورئ دا رنګ موږ ورته اضافه کړه او دا لیر اخلم، د عکس څخه لاندې ورغورځوم. نو ګورئ دوستانو دا هم دومه طریقه چې موږ تاسې کولی شو د یو تصویر بیکګراوند څنګه کړو لرې کړو او بیا د خپلې خوښې بیکګراوند ورته ور اضافه کړو. بیا هم F12 پریس کوم تر څو زما تصویر نارمل حالت ته راشي. دریمه طریقه دوستانو هغه داسې ده، تاسې به راشئ په آبجیکټ سلیکشن باندې دا به انتخاب کړئ او په دې تصویر باندې به یو کلیک وکړئ. کله مو چې یو کلیک وکړلو موږ ورته صبر کوو تر څو موږ سره تصویر سلیکشن وشي. بیا هم فوټوشاپ په خپله دغه تصویر موږ سره څنګه کوي سلیکټوي. چې کله یې سلیکټ کړلو له هغې وروسته بیا موږ تاسې لیر ویا کاپي ورته انتخابوو. نو اوس فوټوشاپ په دې باندې کار کوي تر څو موږ سره دا څنګه کوي سلیکټ کړي. موږ ورته لږ صبر وکړو تر څو موږ سره دغه سلیکشن فوټوشاپ ترسره کړي. دا لږ غوندې وخت نیسي، یعنې یوه دقیقه معمولا یوه نیمه دقیقه 2 دقیقې پورې هم امکان لري چې دا وخت ونیسي تر څو موږ سره فوټوشاپ دا سلیکشن ترسره کړي. نو موږ ورته لږ صبر کوو تر څو موږ سره دغه تصویر څنګه شي سلیکشن یې وشي. ګورئ دوستانو دغه تصویر سلیکشن ما سره وشو. اوس له دې وروسته چې کله سلیکشن کېږي تاسې به رایټ کلیک وکړئ. د رایټ کلیک څخه وروسته لیر ویا کاپي به وړئ. کله چې مو لیر ویا کاپي انتخاب کړلو له دې وروسته راځئ تاسې وګورئ دا ما سره بیکګراوند دی. دا بیکګراوند زه بیخي اوس ډیلیټوم. چې ډیلیټ مې کړ شاته ګورئ موږ سره تصویر څنګه شو، بیکګراوند یې مکمل ریموو شو. اوس بیا هم هماغه پخوانۍ طریقه ده، که نوی بیکګراوند اضافه کول غواړئ نیو لیر به تاسې واخلئ. د نیو لیر څخه وروسته بیا چې هر یو رنګ ستاسې خوښ و نو کولی شئ چې هماغه رنګ ورته څنګه کوي انتخاب کړئ. فرض کړه دا ځل به ورته دا شین انتخاب کړم، آلټ بیک سپیس سره به زه دا فورګراوند کلر اضافه کړم او دا لیر به د دې عکس څخه څنګه کړم لاندې کړم. نو دا د بیکګراوند د لرې کولو او پر ځای زموږ د خوښې د بیکګراوند د پلیس کولو او ځای پر ځای کولو دغه 3 طریقې وې. په دغې طریقې سره موږ تاسې کولی شو چې مختلف بیکګراوندونه د مختلفو تصاویرو څخه لرې کړو او پر ځای خپل بیکګراوند ځای پر ځای کړو.